د بریتانیا حکومت ویلي دي چې دوی د ای آی یا ارتفیشل انټيليجنس د سافټویر له لارې غواړي چې د بریتانیا سرحدونو ته کاغه زمینی دي یا سمندري څوک داخليږي او بیا هغوی هلته په خپل اسایلم اپلیکیشن کې د انډریج دعوه کوي، یعنی د کمسن زیر سن دعوه کوي د دې د ټریک کولو دپاره چې آیا دا کمسن دی او کنه اډالټ دی یا د زیر سن نه د عمر زیات دی. د دې د معلومولو لپاره دوی د ای آی سافټویر څخه استفاده کول غواړي چې راتلونکي کال کېدای شي دغه پروسه شروع سي. د حکومت په وینا چې تیر کال داسې کیسونه شوي وو چې چیرته کم کسان چې زیر سن راغلي وو په ریکارډ کې هغه د زیر سن نه پورته عمر والا ول، او چیرته د پورته عمر کسان چې ثابت شوي ول هغه د زیر سن والا ول، یعنی برعکس کار شوی و. کم عمره د زیات عمره والا ثابت شوي ول او د زیات عمر والا چې ول هغه کم عمره ثابت شوي وو. بل دا چې تیر کال چې تر اوسه پورې کومه سروې شوې دا دوی وایي چې 43% هغه خلک چې دوی دعوه کړې وه چې دوی چایلډ دي، مطلب د دوی عمر چې دی انډر ایج دی، کم دی، هغه فیک و دروغ و، حقیقت نه و هغې کې. یعنی خلاص دا چې کله بریتانیا ته خلک داخلیږي هغوی هلته په خپل اپلیکیشن کې خپل عمر کم ښیي چې دا د حکومت لپاره یو سرخوږی جوړ شوی دی او دوی وایي چې موږ نشو کولی چې ځینې مواردو کې ثابته کړو چې آیا دا انډر ایج دی او که د عمر هغه خپل لیمټ نه اوښتی دی کوم چې د زیر سن لپاره. نو د دې د ټریس کولو دپاره دوی د ای آی اپلیکیشن یا سافټویر څخه ګټه اخیستل غواړي، کوم چې وبه کولی شي هغه تصویران یا فوټوز چې په بارډر کې اخیستل شوي دي د هغې د انالایزینګ نه وروستو به معلومه شي چې آیا د عمر څومره دی، دا زیر سن انډر ایج دی او که نه. بل خوا بیا د بشري حقوقو چې کوم ادارې دي انټرنیشنل هیومن رایټس واچ وغیره هغوی بیا وایي چې یاره دا د ونریبل خلکو دپاره یا د هغو زیر سن خلکو دپاره چې غواړي اسایلم واخلي دا به مشکلات جوړ کړي او نه باید د داسې لارو څخه کار واخیستل شي. نو دوستانو دا هم یو حقیقت دی چې ځینې وخت د خلکو عمر هغه شی نه وي کوم چې دوی په خپل اپلیکیشن کې ورکوي، چې دا یو فیک انټري ده، یو فیک کلایم دی چې دوی کوي او دا هر حکومت حق لري چې دا ثابته کړي چې یاره د عمر د زیر سن دی او که